السلام علیکم قدرمنو. نن مې درله یو بهترین بیان راوړی دی. څوک چې د قرآن نه منکر شي د هغوی د اعتراضاتو جواب څوک ورکوي؟ الله ورکوي. ډېر قیمتي بیان دی، نو ټول یې تر اخره پورې. الله رب العزت د قرآن نه چې کوم منکر دي د هغوی د یو اعتراض جواب کوي. او وجه دا دی چې لږ ساعت مخکې الله د قرآن رښتینوالی بیان کړو چې دا یقیني د الله کلام دی، نو مناسب ده دلته چې د هغوی د یو اعتراض جواب هم ورکړي. اعتراض د هغوی د مشرکانو په قرآن باندې دا و چې دا څنګه د الله کلام دی. کله پکې د مچ مثال الله بیانوي، کله پکې د جولا مثالونه بیانوي. نو د الله کلام داسې چې په هغې کې د مچانو او د ماشو او د زناورو مثالونه بیانېږي. نو الله د دې خبرې وضاحت کوي چې الله له په دې کې حیا نه ورځي چې هغه یو مثال بیان کړي د مچ یا د ماشي یا د جولا، ځکه چې مقصد هغه د خلکو پوه کول دی. الله رب العزت خپل مخلوق پوه کوي. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا، یقیناً الله حیا نه کوي د دې نه چې بیان کړي یو مثال. ګوره چې قرآن په ترجمه نه پوهېږي، ما تفسیر کې دا خبره ذکر کړې وه، عام درسونه چې نو بیا به ته په وقف او په ابتدا نه پوهېږي چې کوم ځای کې ودرېده غواړي کوم ځای کې نه. او چاله د قرآن ترجمه نه ورځي دلته ودرېږي ان الله لا یستحي، الله حیا نه کوي، او غلطه معنی راووته. دا به لازم پوره کوي ان الله لا یستحي ان یضرب مثلا ما بعوضه. الله له په دې کې حیا نه ورځي چې هغه یو مثال بیان کړي د ماشي. مثلا ما بعوضه، چې بیان کړي یو مثال لره د ماشي. فما فوقها، یا د هغې نه بره. دا خبره یاده کړئ چې د الله رب العزت دا صفت دی چې حیا ورله ورځي، خو حق بیانولو کې الله حیا نه کوي. لکه حدیث کې راځي چې سپین ږیری الله تعالی سوچت کې الله له ته حیا ورځي. یو حدیث کې داسې راځي چې سپین ږیري له الله له حیا ورځي، عذاب وله نه ورکوي. او داسې نورو یو څو ځایونو کې دي. نو د الله دپاره د حیا صفت شتي څنګه چې د هغه د شان سره ښایي. او بار بار دې خبرې تکرار ته ضرورت نشتی چې د الله صفات او د مخلوقاتو په صفاتو کې ډېر فرق دی. نو د الله حیا داسې نه ده څنګه چې زمونږ حیا ده. نو الله له حیا ورځي، خو ګوره حق بیانولو کې الله له حیا نه ورځي. او دا صفت به ما او ته هم په ځان کې راولو. موږ به په ځان کې د حیا صفت راولو، خو هغه حیا چې شریعت یې زموږ نه غواړي، بې ځایه حیا نه. هسې چې دین په وخت کې دین بیانولو په وخت کې او دین په تپوس کې تاله حیا درشي یا حق بیانولو کې دغه حیا شریعت زموږ نه غواړي. الله له دې کې حیا نه ورځي چې بیان کې څه مثال د ماشي. او زه به ته یو خبره ذکر کړم چې ستاسو له زړونه ښه راویښ شي. په سلفو کې د بعضو علماو نه دا قول نقل دی، وی اذا سمعت المثل في القرآن ولم افهمه بكيت على نفسي. کله چې زه قرآن کې یو مثال واورم الله بیانوي که نه، او زه پې پوهه نشم، نو زه په ځان وجاړم. او تاسو پکې سوچ کوئ ولې؟ وی الله وی په سورة العنکبوت کې وتلك الامثال نضربها للناس، او دغه مثالونه زه بیانوم د خلکو دپاره، وما یعقلها الا العالمون، او نه پوهېږي په دې باندې مګر پوه خلک. نو چې کله ته په دې پوهه نه شوې، نو ته د دغه علماو او د پوهه خلکو په صفونو کې نه یې، نو جړا پکار ده که نه ده؟ پکار ده. نو ځان پوه کوي په دې مثال. بعوضه په عربي کې ماشي ته وایي. فما فوقها، یا د هغې نه بره. د هغې نه بره د دې دوه مطلبه دي. یو، د ماشي نه کمزوری، یعنی تاسو خو د ماشي غم اخیستی یئ، که ضرورت راغی الله د ماشي نه په یو کمزوري مخلوق هم مثال بیانوي، لکه یو ذره. نو سړی به چې فما فوقها، فوق خو برې ته وایي، نو دا څنګه وایي چې دې نه کمزوری؟ ګوره زه به دې پوه کړم په اسانه طریقه. ته یو چا ته لګیې که نه
چیرې پلانې ډېر بې وقوفه دی هغه ته توی د دین هم زیات دی وایي دا ته چې وې د دین هم زیات دی یعنې د دین هم لاندې دی بې وقوفه خو لږ دي هغه د دین هم لاندې دی حالانکې څه وي زیاتې وي که لاندې وي زیاتې وي نو یو مطلب دا شو بل مطلب دا فما فوقها یعنی الله له حیا نه ورځي په دې کې چې مثال بیان کړي د ماش او د ماشي نه چې کوم غټ څه شی لکه مچ شو جولا شو بل شی بل مخلوق الله دې ته نه ګوري چې مخلوق غټ دی که وړوکی دی الله رب العزت پې حق واضحه کوي خبره پې بیانوي فایده د دې مثالونو ګوره څنګه راوځي فاما الذین آمنوا بس هر چې هغه کسان دي چې ایمان یې راوړی دی فیعلمون انه الحق من ربهم نو هغوی پوهېږي چې بېشکه دا مثال حق دی د طرف د رب د هغوی نه واما الذین کفروا او هر چې هغه کسان دي چې کفر یې کړی دی فیقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا نو وایي چې څه اراده کړې ده الله په دې مثال بیانولو سره فرق په مؤمن او کافر کې دا دی مؤمن ډایرک وایي دا مثال حق دی د چا طرف نه د الله طرف دلته فایده یاده کوي ګوره مؤمن قرآن په مقابله کې عقل نه استعمالوي دا خبره کوم ځای کې نو څنګه یعنی داسې ونه وي چېرې دا څنګه الله مثال بیانوي ولې بیانوي چې الله مثال بیان کو دا حق دی نو یاده کوي دا خبره عقل به قرآن او حدیث د مقابلو دپاره نه ساتي عقل به ساتي قرآن او حدیث باندې د پوهېدو دپاره بله فایده یاده کوي د کافرانو دا دیدن او دا خوی د اوس نه دی دا د پوخانه دی اعتراض د الله په خبرو باندې دلته الله څه وایي وایي هر چې کافران دي نو هغه وایي یاره اوس د دې مثال وایي څه مطلب شو الله په دې څه وایي موږ ته نو که ستاسو دا خیال چې دوی به یو وخت کې غلی شي په ارام به کیني نو ګوره دوی په ارام نه کیني ځکه تا ته موږ دا وایو چې ځان سره علم ډېر که پوهه ډېره که ځکه چې وخت په وخت به د دین دشمنان ستا د رب په کتاب اعتراضونه کوي ستا د پیغمبر په حدیثونو به اعتراضونه کوي ستا په دین به اعتراضونه کوي نو چې کم سے کم تا ته دومره څه یادي چې د هغوی د اعتراض جواب وکړي دا فایده دی آیت کې ده بله فایده دلته دا ده الاستسلام للوحي وحي ته غاړه ایښوده دا لوی نعمت دی چې الله یې چاته نصیب کړي او الحمدلله چې الله موږ ته را نصیب کړی دی لکه اوس دا ګمراه فرقې په دې مسلمانانو کې چې دي ډېرې پکې داسې دي چې وحي ته غاړه نه ایږدي لکه تو دا مسله داسې ده دا څنګه ده او دا داسې ولې نه وه ښه نو هلته خو الله دا ووي نو دلته خو پیغمبر دا ووي نو دا خو ټکراو راغی دا داسې راغی دا دغه راغی حالانکې دې ځان ته مسلمان وایي وحي ته غاړه ایږده چونکې چنانچې څنګه ولې پخوانۍ زمانه وسنۍ زمانه بوډا ځوان مالداره غریب دا قیسې ټولې جیب کې کېده چې دعوه د ایمان کې نو بیا به وحي ته څه ایږدې غاړه به ورته ایږدې لکه څنګه چې الله دلته د مؤمنان مبارک وی مؤمنان وی ډایرک چې دا مثال حق دی ځکه چې زموږ رب بیان کړی دی اب که خو دې خو خبرې نه کوي او الحمدلله ګوره چې چاته الله دا نعمت نصیب کړی که نه د هغه زړه ته د سره شک او شبهه نه راځي دا شک او شبهې هغه چاته راځي چې زړونه یې بیماران وي ورب الکعبه که زموږ زړه ته معمولي شک هم راځي د وحي په باره کې او چې کوم ځای کې زموږ عقل پې کار ونه کړي که نه او زموږ زړه پې کار ونه کړي نو په هغه ځای کې خپل عقل او خپل زړه ملامته کړو چې د عقل زموږ کار نه کوي دا زړه زموږ پوه شوی نه دی دا علم زموږ کم دی خو داسې نه وایو چې یاره د قرآن او حدیث کې چل دی همیشه کمې په څه کې راتلی شي په موږ کې راځي قرآن او حدیث کې کمې نه راځي ښه ده او د شیخ صاحب قیمتي بیان چې تاسو واورېدلو
دغه شان قیمتي بیاناتو لپاره تاسو زموږ سره اوسئ. السلام علیکم ورحمة الله.